Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په پایتن کې موږ سره چې کوم ایکسپشن هینډلینګ راغلی دی هغه به ډیټیل سره ډسکس کو. سمپل دلته ما یو هیډینګ ولیکو کوم کلاس ته زموږه ایکسپشن هینډلینګ. صحیح شو. سمپل مې سو لیکل دلته ایکسپشن هینډلینګ مې لیکو. اوس دا ایکسپشن هینډلینګ چې ما سره کوم دی دا نارملی موږ سره یوز کیږي په پروګرامینګ کې که د ایرر راتلو موږ سره څه گنجایش وي، مطلب موږ سره که ایرر اکر کیږي نو دغه لپاره موږ یوز کو ایکسپشن هینډلینګ یوز کو. دا چې کم ایرر راځي ایکسپشن موږ نارملی وایو ایرر ته. صحیح ده. چې کم ایرر موږ ته راځي نو دغه ایرر موږ هینډل کولو لپاره لا دا کم ایرر چې دی دا زه پولی هینډل کوم نو دغه لپاره موږ ایکسپشن هینډلینګ والا ټیکنیک یوز کو. فور ایگزامپل زه رالم دلته ما یو ډیټا واغشته. سمپل ما واغشتو پرنټ جسټ یو ډیټا لیکم انټر یور فرست نمبر. داسې ما واغشته انټر یور فرست نمبر. صحیح شو. دا ما سره دلته څه رالو انټر یور فرست نمبر دی کې رالو. بیا رالم دلته مې څه واغشتو A ایکولس ټو دا مې انپوټ کې واغشته. صحیح ده. زه چې انپوټ کې تلم بیا مې پرنټ ولیکلو او لا رالم ډایرکټلی مې دا ډیټا کاپی کا. صحیح شو. دا سټیټمنټ کاپی کو اور دلته مې پیسټ کو اور دلته مې ولیکلو پلیز انټر یور سیکنډ نمبر. صحیح ده. سم ولیکلو سیکنډ نمبر مې ولیکلو او دغه شانتي B ایکولس ټو انپوټ کې مې واغشتو. صحیح ده. اوس موږ دلته وګورو کنه دا ما سره دوه سټیټمنټ راغلي که زه دلته راشم پرنټ وکړم. صحیح شو. دلته مو دا پرنټ ولیکلو او زه ورته وایم چې موږ سره څه دی د ایډیشن ایز ا. صحیح ده. ایډیشن ایز ا کاما مې ولګوله دلته مې کاما نه ایکول ساین ولګو. صحیح شو. او کاما سم ورته کال کو A پلس B. صحیح شو. مطلب دا A پلس B کا خو دا موږ سره کم ټایپ دی انټیجر ټایپ نه دی را سره دلته وګورو دا سټرینګ ټایپ دی نو دا به انټیجر ته دی سو کنورژن لا ټایپ کاسټینګ وکړو. دلته راځم دا مې ټایپ کاسټ کو ستا انټیجر ټایپ ته. صحیح ده. دلته مې ورته سو لګوله انټیجر اپ B مې ورته لګو داسې. اوس که زه رائټ کلیک کم دا پروګرام موږ رن کو کنه. اوس دلته یو یوزر دی هغه دلته نه څه چلو کو لایک 45 په انټر کو او سیکنډ نمبر چې کوم دی په غلطۍ کې دی لا بای میسټیک دی څه ABC کې ولګو لایک ما H لګو انټر کم دلته ما ته څه چلو شو ایکسپشن رالو. مطلب ایکسپشن دار چل دا موږ ورته ویلی چې انټیجر ټایپ ویلیو برازي خو دلته موږ سره انویلیډ رالو. مطلب دا چې موږ H ورکو کریکټر نو کریکټر هم سره ایکسپټ نه لري کنه. لا دغه شانته وره دلته هم سره ایکسپشن رالو. اوس که زه دلته نور کوډ ما لیکلی لکه لایک ما دلته لیکلو پرنټ او دلته مو لیکلو هلو. صحیح ده. نو دا هلو چې کوم دی دا ما سره نه پرنټ کیږي سپیلنګ داسې دی. صحیح ده. دا هلو چې کوم دی دا موږ سره نه شو کیږي ځکه چې دلته موږ سره پروګرام کې ایرر رالو. زه رالم دلته مې داسې ورکو نو ورته وګوره RT راله او دلته مې 4 ورکو. اوس ورته وګورو نو دا چې کوم RT ده دا ایکسپشن راله موږ سره. صحیح ده. خو که دلته وګورو نو موږ سره مخکې چې کوم هلو سټیټمنټ ما لیکلی دی هغه نه پرنټ کوي. صحیح ده کنه. نو دا پروګرام یې دلته سټاپ کړی دی. نو زه وایم چې موږ داسې ټیکنیک وجنګو چې موږ سره څه چلو شي دا ایکسپشن کم دلته راځي کنه چې دا هینډل شي. لا سره علم دلته مې فور ایگزامپل یو فنکشن واغشتو ډیپ مې واغشتو او دلته مې لیکلو ډیټا. صحیح ده. سمپل مې څه واغشتو ډیټا مې واغشتو. دا ډیټا ما سره فنکشن شو او فور ایگزامپل دا دوه پیرامیټر پاس کوي x او y. صحیح ده. دلته رالم پرنټ او لا ډایرکټ مې سو کو لا ډایرکټ کوم دا شان پرنټ مې واغشتو چې دی ویلیو اف x دی ویلیو اف x مې واغشته کاما دلته مرته x کال کو او پرنټ دلته مې ولیکل چې دی ویلیو اف y. صحیح ده. ما سره سره سمپل یو فنکشن را دی ویلیو اف y را سره راغلو. صحیح ده. بیا مې دلته کامو لګوله او y مې ورته کال کا. صحیح شو. دلته رالم اوسه دا فنکشن زه کال کوم. صحیح شو. ډیټا x ویلیو مې لایک ورکه پکې 34 کاما او 78 مې ورکو. دا د x y شو دا د x ویلیو شو موږ سره او دا را سره د y ویلیو شو. صحیح ده. د x دا ویلیو موږ سره x ته زی د y دا ویلیو موږ سره بدلته پاس کیږي. کرایټ کلیک کو پروګرام رن کو اوس موږ سوبر انپوټ نه ورکړل زه راځم دلته انپوټ ورکوم. صحیح ده. دلته مې لایک 45 ورکو انټر بٹن مې پریس کو دلته مې 67 ورکو انټر مې پریس کو ایډیشن هم راته هو بیا موږ د x ویلیو مو هلو ور سره د y مو هولا. صحیح ده. او کو دیس کې د سو کوم سم میسټیک کوم فور ایگزامپل زه رالم دلته مې ور سره ER ورکو داسې. صحیح ده. او دلته مې 5 ورکو. نو اوس کوم فنکشن لاندې دی هغه سره کال نشو.
صحیح ده کنه. نو په داسې کنډیشن کې بیا موږ یوز کو ایکسپشن هینډلینګ یوز کو. صحیح ده. نو دې لپاره سمبل را به شو دلته بولګو ټرای. صحیح شو. ایکسپشن هینډلینګ کې موږ سره ډومبه څه دی ټرای کیورډ راغلی دا د څه کا ټرای کا مطلب دا لري چې دلته وګوره کدی کې چرته ایکسپشن راځي نو دا به موږ هینډل کوو ټیپ بٹن ما پریس کو دا باندې بورډ کې راشي. صحیح ده. زرا علم دلته یو بل پارت ته کده کني وینو ته بیا دا سول کو چې دا ایکسپشن ته څه کا ایکسپټ کا. صحیح شو. ایکسپټ ایکسپشن ایز فور ایگزامپل ما ولیکل چې سا ایز یو می ولیکل چې لکه لا ایز یو لا ایز ای دا د څه کا دا ته واهله دا ایکسپټ کا. صحیح ده. او دلته مې څه چلو کو پرنٹ او دا ای می دا چې دې ته څه کا هینډل کدلتا نو ایکسپټ ایکسپشن ایس شو ای شو او ای می څه کدلتا پرنٹ کا. نو اوس ورته ګوره کدلته موږ ته په دې سټیټمنټ کې څه ایرر راځي مطلب دا سم میسټیک موږ سره راځي نو دې به څه کوي دې به هینډل کوي دلته نه. صحیح ده کنه. دلته موږ سره سي دا ایکسپشن به هینډل کیږي. رائټ مې کلیک کو پروګرام دلته رن کو. اوس ګوره ها زرا علم دلته مې سوا واغشتو ای آر واغشتو سٹارټ کې او دلته مې سوا واغشتو 5 مې واغشتو. اوس ورته ګوره ای آر چې ما سره کوم راغلی دی هغه راته شو کو چې لکه دا په دې لاین کې لا بیس ټایم ته څه چل کړی دی دلته د ایرر لا دلته د میسټیک کړی دی ایرر راغلی دلته خو هغه فنکشن چې کوم دی هغه مو سره ایگزیکیوټ شو فنکشن په ځای پاتې نه شو هغه مو سره ایگزیکیوټ شو. صحیح ده کنه. نو دغه لپاره موږ سمپل یوز کو ایکسپشن هینډلینګ دلته دا چې کوم ایرر راغلی هغه ایکسپټ کو مطلب هینډل کو. اوس کو دلته یو میسج هم ورسره ورکم چې سا ایرر اکر مې ولیکلو. صحیح ده. دلته مې ولیکلو ایرر اکرز او ډبل سی ایرر اکرز مې ولیکلو داسې. صحیح شو. اور دلته مې ډبل کوټس اپ کل کامه مې ولګوله. اوس په ډومبه دا میسج شو کې بیا ور بس ایرر راځي دلته پرینټ کو دلته رااله ما ولا دلته نه 45 ورکو او دلته مو سره ای آر ورکو نو دلته سره رالو ایکسپشن رالو. صحیح ده. نو دې ټیکنیک ته موږ څه وایو دلته ایکسپشن هینډلینګ ورته وایو. نو کومه وایو چې سټیټمنټ کې ما سره د ایرر دراتلو چانس شنو دغه لپاره موږ سمپل یوز کو ایکسپشن هینډلینګ یوز کو. ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم نیکسټ ټاپک ته هغه ډسکس کوو. والسلام.